نن درته یو داسې ډیسورډر په باره کې خبره کوم چې هغه خلک صرف او صرف دا سوچ کوي چې پرایم منسټر هغه خو زما د زړه یار دی، پریزیډنټ هغه خو زما ډېر نږدې ملګری دی، د علاقې سچو چې کوم دی چې زه وغواړم که نه نو هر څه به کوي، او چې زه ونه غواړم د علاقې سچو څه شی دی هغه زما نه بغیر هېڅ هم نه کېږي. دې بیمارۍ ته موږ څه وایو؟ دې بیمارۍ ته موږ وایو نارسیسسټک پرسنالټي ډیسورډر. د پرسنالټي ډیسورډر ډېر قسمونه دي، خو د نرسیزم یو داسې شی دی که نه چې دا اکثر خلکو کې موجود وي. دا څه سوچ کوي؟ دا اول دا سوچ کوي که نه چې زه هیرو یم، زه بس کینګ یم، ما ته نن نه پس کینګ وایه، ما ته نن نه پس خان وایه، زه خان یم. اورې؟ او د دې انټري چې کومه دی دا وایي چې زه انټري ووایم که نه نو خلک راته ودرېږي، خلک راته پاسي، ولې چې زه یو داسې شی یم چې ما نه بغیر دې دنیا کې بل هېڅوک هم پوه نشته. دې نه بغیر دې کې به یو داسې ځم یو که ته چېرته هم کور ته یا علاقې ته ترکان راولي یا چېرته مستري راولي یا دې نه بغیر میکینک راولي د ګاډي، نو دی به ورځي، دی به ورته څه وایي که هغه ډېر غټ استاد ولې نه وي یا ډېر غټ ډاکټر ولې نه وي، نو ډاکټر ته هم که دی چېرته لاړ شي نو ډاکټر ته به څه وایي چې پلانې داسې دی، ډینګې داسې دی، او دا مې بیا وکړو، دا انجکشن مې ولګولو، دغه اپریشن مې وکړو، یو کار مې وکړو، بل کار مې وکړو. دی به صرف او صرف هغه غټو خبرو نه به یې رانیسي چې هغه خبرې ګوره د عام انسان په هغه دماغو کې نه کیني. دی رانیسي هغه ځای نه خبره چې هغه عام انسان سوچ کولی هم نه شي، غټې غټې خبرې کوي چې بس پلني ته ورغلم او یو 5 کروڑ روپۍ قرضه مې ورکړه او اوسه پورې مې ترې تپوس نه دی کړی. یا دې نه بغیر به دا سوچ کوي چې دا خلک ما نه سوځي، دا ټول خلک ما نه سوځي، حالانکې سوځي دی خلکو نه. دغه سایکولوژیکلی د دې دماغ داسې جوړ شوي چې دا خلک بس ما نه ټول سوځي، ولې چې زه خو زه یم که نه. دې نه بغیر د دومره غټې غټې خبرې کوي چې دا سوچ کوي صرف دماغو کې چې دا څومره هم خلک دي که نه زما چې کوم سوچ دی دا نه پوهېږي پې، زما سوچ پوهېدلې دپاره زما غوندې یو داسې سړی پکار دی چې هغه کینګ وي، هغه براډ مایندډ وي، هغه پوه وي. زما چې کومې خبرې دي دې باندې د عام انسانان چې څومره ناست دي دا نه پې پوهېږي. زما د سوچ پوهېدو باندې چېرته یو پریزیډنټ پکار دی، چېرته یو کمانډنټ پکار دی، چېرته یو میجر پکار دی، زما سوچ باندې هغه خلک پوهېږي. دا چې کوم وړه وړه خلک چې دا نه پوهېږي. دې نه بغیر به هغه څه شی کوي سیلف امپورټنس پوهي هغه ته څنګه به وي ورته که تا سره د فارچونر ولې نه وي، تا سره د ویډ جیپ ولې نه وي، تا سره د ښه ګاډي ولې نه وي، خو که هغه موټر سایکل و چېرته که نه نو د هغه موټر سایکل ستا د څومره هم ګاډي دې نه ډېر ښه دی، ولې چې هغه خو هغه دی، هغې نه بغیر خو دنیا نه چلېږي چې هغه دې دنیا کې نه وي. دا یو داسې بیماري دی چې دا د خپله ډیولپ کوي. ټیک دی؟ د دې بیمارۍ علاج دنیا کې ګورې نشته دی، د دې بیمارۍ ګولیانو دوایانو سره بالکل هم علاج نه کېږي. نارسیسسټک پرسنالټي ډیسورډر چې کوم دی د دې ګولیانو دوایانو سره ګورې علاج نه کېږي. د دې علاج صرف او صرف دا دی چې څومره ملګري ورسره کیني، فیملی ممبرز دي، هغه وخت کې جواب مه ورکوه چې کوم وخت کې دی خبرې کوي، منځ کې ټک مه ورکوه. خیر دی پرېږده خپلې خبرې چې وکړي، کله کله یو نیم ځای کې پوهوئ چې داسې کار مه کوئ. کیدای شي دا ویډیو ګوري هغه خلک چې هغې کې دا خو بیا نه موجودې وي، نو خپله سوچ وکړئ چې دا بیماري ته خپله ټیک نه کړي، تا نه به هر څوک ورسته کېږي. بل څیز دې کې دا وي که نه که ته هر څومره هم وجاړې ورته زړه ورته شین کړي چې ما باندې تکلیف دی، پوهېږم نه، خودکشۍ طرف ته روان یم، هغه یې پروا هم نه ستي د دې څیزونو. ګورې دې خلکو سره ملګرتیا نه دی، دې خلکو سره ملګرتیا چې کومه دی هغه بالکل هغه خپل هغه مرګ ته دعوت ورکول دي، ولې چې دا د بل چا فیلینګ بالکل هم هغه موږ څه وایو چې د دې سوچ کې هم نه وي چې د بل چا فیلینګ ته دی سوچ وکړي، د بل چا فیلینګ ته بالکل دی سوچ نه کوي. دا چې څومره هم سوچونه کوي دا خپل زړه کې دا سوچ کوي چې بس دې دنیا کې څه شی دی صرف او صرف ما نه بغیر دا دنیا بالکل نه چلېږي. او دې نه مخکې چې څومره هم زما لایف را روان دی انشاءالله زه به لایف کې کله وایي چې زه به پریزیډنټ جوړېږم، کله به وایي زه به ایس ایچ او وم دا علاقې، کله وایي زه به خان وم، هغه به وم، دومره خلک پر سره کار کوي، حالانکې داسې وي نه، داسې څه شی هم نه وي. خو دې خلکو نه که چېرته هم دا تاسو پوهولی نه شئ، دې خلکو نه لږ ځان سایډ ته ساتئ، ولې چې دا ځنه وخت کې دا خطرناک هم ثابت کېدلی شي. داسې وخت ته به انسان لاړ شي، ولې دا خو د بل چا فیلینګ باندې پوهېږي نه، او دا یو بیماري دی د بل چا فیلینګ باندې دا بالکل هم نشي په لګېدلی، دا صرف او صرف خپل فیلینګ باندې پوهېږي، د بل چا فیلینګ دا هیڅ خیال هم نه ساتي. نو دا داسې خلک دي چې د ګولیانو دوایانو سره علاج نه کېږي، دا ټریټ کوئ، داسې که نه شئ کولی ټریټ کوئ نو ځان ترې سایډ ته ساتئ. مهرباني.